السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به راته روغ او جوړ اوسئ. زه میراج الدین شینواری یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه ستاسو دپاره یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. په نن ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته دغه طریقه در وښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې خپل تصویران دغسې جوړ کړو لکه څنګه یې دوستانو تاسو وینئ. څنګه کولی شو موږ تاسې دغه شان تصویران جوړ کړو چې زیات کسان اوس په فیسبوک کې دغه شان تصویران جوړوي. مثلا خپل تصویر یې د هغه تصویر څخه د ځوانۍ او د بوډاتوب څو رنګه تصویران جوړوي لکه څنګه چې تاسو وینئ. یعنې څنګه کولی شو چې دغسې تصویران جوړ کړو. د هر څه نه مخکې په خورا درنښت یوه هیله در څخه لرم که چېرته تاسو زما په چینل کې نوي یاست، تاسو ورڅخه هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ. د ویډیو په سر خط مې لیکل شوي سبسکرایب باندې تاسو کلیک وکړئ، په خوا کوم بیل نشان چې روزي په باندې کلیک کړئ، په آل باندې کلیک کړئ. په دې سره به زما هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. او کله چې تاسو زما چینل ته راشئ لاندې لیکل شوي دي زما دویم چینل در سره سبسکرایب کړئ. تاسو میراج الدین شینواری یوټیوب چینل هم در سره لازمي سبسکرایب کړئ. نو دوستانو یو اپلیکیشن لینک به ما تاسو ته په ډسکرپشن کې پرېښی، که چېرې تاسو ته ډسکرپشن نه معلومیږي دا کومه ویډیو چې تاسو اوس مهال ګورئ دې په دې لیکنې په ټایټل باندې تاسو کلیک وکړئ، لاندې چې کومه ذریعه خلاصیږي دې ته ویلی شي ډسکرپشن. دغسې به ما لیکلي وي چې ایپ یا د اپلیکیشن لینک دی. تاسې به راشئ په دې شنه خط باندې به کلیک کړئ او په اسانۍ سره به ځان لپاره دغه اپلیکیشن تاسې ډاونلوډ کړئ. چې کله دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ دغه اپلیکیشن به تاسې راخلاص کړئ. کله چې دغه اپلیکیشن خلاص کړئ دغه اپلیکیشن لومړی تاسو ته دغسې راوځي. دلته په لومړي ځل کې تاسو په نیکس باندې کلیک کړئ، بیا په نیکس باندې کلیک وکړئ. نو ګورئ دوستانو څو رقمه تصویران چې تاسې جوړولی شئ ترې. بیا په نیکس باندې کلیک کړئ او لیست ګیټ سټارټ، نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړئ دلته دوستانو تاسو کولی شئ چې تصویر واخلئ په کیمره باندې. دلته کولی شئ له خپلې ګالرۍ څخه تاسو یو تصویر ورته راواخلئ. له ګالرۍ څخه یو تصویر زه ورته راخلم، دلته به تاسو کلیک وکړئ، په الاو باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو مثلا دلته به دوستانو تاسې یو تصویر ورته انتخاب کړئ، کوم تصویر چې تاسې مثلا غواړئ چې هغه تصویر تاسې جوړ کړئ. زه یو تصویر ورته انتخابوم تر څو سی صفا راشي. نو دلته به زه یو تصویر انتخاب کړم تر څو صفا تصویر وي او بالکل تاسو ته تصویر چې دی ترې جوړ کړو. مثلا دغه تصویر دی، دا تصویر ما ورته انتخاب کړ او په اګریو باندې به زه کلیک وکړم. لږ صبر وکړئ تر څو هلته پروسیسینګ د فوټو دا پروسیسینګ ختم شي. نو ګورئ دوستانو هلته پروسیسینګ ختم شي. ګورئ دوستانو په دې ځای کې ډېر زیات اپشنان دي، دغه ټول اپشنان تاسو ته درښیم. په دې لومړي اپشن کې دوستانو تاسو ته ښکاري په لومړي اپشن کې تصویر ته مثلا لږ رنګ ورکول کېږي، رنګ ورکوئ. او په دې دویم اپشن کې مثلا د ګیري او د مخ د بریتو د نشان ترمنځ دغه ځای تاسې جوړوئ دا ډېروئ. نو په دې کې تاسې ډېرولی شئ. ګورئ دلته به تاسې په دې دویم اپشن باندې به تاسې کلیک ورته وکړئ، په دې اپشن باندې به کلیک وکړئ او د دې به دغه ډېر شي. دا ګوره داسې صفا غوندې شو. له هغې نه وروسته دغه بل دریم اپشن دوستانو تاسو ته ښکاري. دریم اپشن دی، ګوره دوستانو دا تصویر لږ ځوانېږي. ګوره داسې خندونکی تصویر راغی، لکه تصویر بل رقم خو دا تصویر یې خندونکی. که زه بل تصویر ته راخلم، دا تصویر لږ ګډ وډ دی، ګوره زه بل تصویر ورته راخلم. زه مثلا د ضیا ودان الله دې جنتونه نصیب کا، زه د دې تصویر راخلم. الله دې جنت کې الله درجې ورته ورکړه. ګورئ دوستانو په دې دویم اپشن باندې ما کلیک وکړو. ګورئ دوستانو ګوره ګیرې راغله وملیدو په دې دویم اپشن کې ګیرې راغله. ګوره نارمل بیرته نارمل کې په دې کې ګوره مثلا یوه ګیرې راغله ډېر زیات زبردسته طریقې سره. دغسې تاسې کولی شئ، ډېر زیات زبردسته دی. په دا دریم اپشن چې دی دلته دوستان تاسو ته ښکاري دا سمیلز د دریم اپشن، په دې کې مثلا دا تصویر لږ خندونکی کږي لکه تصویر خندونکی شي. ګورئ دوستانو تصویر چې دی خندونکی شو په ډېر زیات زبردسته طریقې سره. او دا بل اپشن دی سایز په نامه اپشن دی. په دې باندې چې کله تاسې کلیک وکړئ او دلته دا سایز مثلا ډېرګي د مخ مخې غټګي وړوکی کږي، نور مخ د غټېدو لپاره نور ډیزاینونه شته، تاسې په وار سره ډیزاین کارولی شئ. بیا دا بل اپشن دی، په دې کې مثلا دا تصویر د جیلې طرف ته وړی، دا زه نه اړم. دا د شهید ضیا ودان تصویر دی، الله دې جنتونه نصیب کړي. دلته تاسې اړولی شئ، دا تصویر د جیلې په شکل سره هم اړولی شئ او ځوان د وړکي په شان دی هم اړولی شئ چې بیخي ډېر زیات ځوان شي، ډېر زیات ښایسته طریقې سره. ګوره ډېر لوکس راغی. زه بیرته نارمل انتخابوم. نارمل چې مې انتخاب کړم بیا ته زه شاته اپلی کوم. دلته دغه بل اپشن دی، په دې ځای کې دغه اپشن دی، په دې باندې تاسې کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو دغه تصویر د ځوانۍ رنګ یې ته اوړي، لکه څنګه چې تصویر یو ځوان یې ګورئ ځوانۍ ته ووخت ډېر زیات لوکس او ښایسته طریقې سره بیخي 10
ګورئ دوستانو ډېر زیات لوکس طریقې سره ډېر زیات ښایسته طریقې سره تاسې کولی شئ چې دلته بیا په سیو باندې دلته پاس په سیو باندې تاسې کلیک وکړئ دلته تاسې تصویر سیو کولی شئ پاس په دې سر کې تصویر تاسې سیو کولی شئ تصویر سیو کولی هم شي به ځکه په سیو باندې به کلیک کړئ تاسو سره به تصویر سیو شي نور مختلف د ویښتانو سټایل دی ګوره په دې کې هیر سټایلز نو ګوره دوستانو دلته تاسې ویښتانو سټایل هم ورکولی شئ ګوره دوستانو د ویښتان ورته ولګول ډېر زیات لوکس او ښایسته طریقې سره تاسې هر ډول تصویر په دې کې جوړولی شئ مثلا که ته دغه کټ شي ویښته کټ او ویښتان والا نو ډېر زبردسته طریقې دي په دې کې تاسې وار سره یو کتلی شئ بل دی دغه بل اپشن دی په دې کې مثلا د دې تصویر ته لږه ښکلا غوندې ورکوي بیا چې د عینکې دي یعنې خپل تصویر ته عینکې ورکړئ ګورئ دوستانو عینکې مو دې تصویر ته ور واچوله ډېر زیات لوکس او ښایسته طریقې سره تاسې هر ډول تصویر کې جوړولی شئ مخ پاکېدو لپاره مخ مثلا خپل مخ ستا مخ خرابې تصویر نو هم کې جوړولی شئ او بیکګراوند هم چینج کولی شئ ډېر زیات نورې هم طریقې شته تاسې په وار سره کارولی شئ په دې هیله دوستانو چې ویډیو مو را سره خوښه شوي مننه